د حمیدالحق د وژنې وروسته د هغه د زوی تازه اعلان د ټي ټي پي غږ یې بدرګه کړ، وایي پاکستان کې اسلامي نظام غواړو. پاتې جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د مولانا حمیدالحق سیاسي ځایناستي مولانا عبدالحق ثاني ویلي ژمنه کوي چې پاکستان کې به اسلامي نظام نافذ کړي. هغه د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې ویلي چې پاکستان د هیڅ چا شخصي ملکیت نه دی او دوی به پکې اسلامي نظام نافذوي. رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د نوموړي د جنازې مراسمو وروسته ملایان عیادت مدرسه کې راټول شوي او پاکستان کې د اسلامي نظام راوړلو غږ پورته کوي. نوموړي ویلي پاکستان زموږ دی او موږ به د خپلو شهیدانو د وینو انتقام اخلو. هغه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا د چا کار دی، خو ژمنه کړې چې غلی به پاتې نشي. د یادونې ده چې حمیدالحق حقاني د جمعې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې له خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د اکوړه خټک په حقاني مدرسه کې ووژل شو. حمیدالحق په خپل وروستي وینا کې ویلي و چې د ریاستي ادارو لخوا ورته ګواښونه کیږي، خو دی یې کیسه کې نه دی او ډار هم نه کوي. نوموړي ویلي و د زنا او شرابو پیداوار حرامي جنرالان د پاکستاني قوم په وړاندې نشي ودرېدلی او نورې ظلمونه د زغملو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه د پاکستان استخباراتو له خوا وژل شوی. په همدې حال د مولانا سمیع الحق د ګوند یو غړي اکرام الله وسیم په خپل ایکس ادرس تایید کړی چې د اکوړه خټک حقانیه مدرسې مشر مولانا حمیدالحق په جنازه کې له ګډون څخه بیرته د ستنېدو پر مهال پر لاره د موټرو د ټکر پیښه کې د هغه و پلویان وژل شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.